چې کمال درکې وي طالبانو الله هر څوک چې دنیا کې د کمال چښتن پیدا کړی الله عز وجل هغه ډېر زورولی دی دا یاد ساتئ طالبانو کله چې کمال الله درکې پیدا کړي زورېږي به که ښه ملایان تېر سوي طالبانو تاسې تاریخ وګورئ ډېر زورېدلي دي که حسن ده هر شی چې کمال الله درکې پیدا کړی هغه خلک زورېدلي پاکستان ته طالبانو یو سړی و عبدالقدیر خان په نامه ډېر ښه مجاهد ده دا طالبان د اصل کې پاکستان ته چې اټوم جوړ کړی طالبانو د غزې کله چې غزا باندې ځکه دا جنګ شپېته کلن سو هغه وخت کې ظلمونه طالبانو د اسرائیلو د امریکا ملاتړي قدیر خان یې دې ته وهڅو چې دی اټوم جوړ کړي یو عالم یو عربي کتاب جوړ کړی طالبانو 14 جلدونه د ما سره شته داسې که نومېږي طالبانو په اصلاح الامه هغه کتاب کې د عبدالقدیر خان په اړه عربي ډېره اوږده لیکنه کړې خو کله چې قهرماني وکړه د طالبانو یو څه درک نه لګي مړ ده که ژوندی ده نظربند د طالبانو هېڅ پته نه لګېږي که نه کمال چې وکړي طالبانو دښمنان دي ډېرېږي دا د دنیا عادت ده خدای په یو اسلامي فکر جوړ کړی طالبانو خو نن د اسلامي فکر دپاره هغه نه ترې اخیستل کېږي ګټه ودخله معه السجن فتیان ننوتل دا داسې چل و طالبانو دا د بادشاه څه دښمنان ول نو د بادشاه دښمنانو اراده درلودله چې د بادشاه ته هغه ورکړي زهر ورکړي دا چې عزیز مصر خو وزیر و بیا داسې چل و که یو نانبای یو ساقي و بیا د دواړو ته د پیسو وړاندیز کړی و دوی ورسره منلې وله چې ویلې موږ به په ډوډۍ کې زهر ورته اچو ما بل ویلې په شرابو کې دا به ورکړو ځکه به باچا مړ سي هغه څه ورته وایي د ساقي بیرته له دې خبرې وګرځېد ویزې نه کوو او دا بل طعام هغه وله دا طعام وله د زهر پکې واچول چې کله یې باچا ته راوړل نو هغه ورته ویلې خباز ورته ویلې باچا شراب مچ که زهر دی پکې ساقي ورته ویلې باچا ډوډۍ مه خوره زهر دی پکې ډوډۍ یې راواخیستله یو بل هغه ته یې ویلې وخوره ډوډۍ هغه ورته ویلې خباز ورته ویلې خو خباز ورته ویلې وایي دا نانبای چې ساقي ورته ویلې اول ساقي ورته ویلې چې د هغه مچ که دا شراب دا ډوډۍ مه خوره زهر دی پکې هغه ورته ویلې دروغ وایي په هغه کې زهر دی په شرابو کې زهر دی شراب مچ که بادشاه هغه ته وویلې هغه ته دا څه ورته وایي شراب ولته وایي شراب دی وچکه چې ویچکه هېڅ تاثیر پرې ونه کړه پوه سو چې شراب هغه نسته کې زهر هغه ته ویلې خباز ته یې ویلې ته ډوډۍ وخوره وایي نه یې خورم چې ونه خوړل طالبانو بلې دابې ته یې ورکړل هغه دابه یې مړه کړله بس طالبانو دواړې زندان ته راولېږل دلته یوسف علیه السلام هم زندان کې پروت دی ودخل معه السجن فتيان دوزوانان لکان قال احدهما انی ارانی دوی دواړه خوب لیدلی انی ارانی زه چې یم خیزم شراب بل شراب خیزم یعنې انګور خیزم شراب تر جوړوم وقال الاخر ویلې انی ارانی ما خوب لید احمل فوق رأسی خبزا چې ما بار کړي پاس په سر ډوډۍ مرغانې تیر خوري نبئنا بتأویله انا نراک من المحسنین او کله چې یوسف علیه السلام طالبانو دغه هلکان دواړه راغلل طالبانو هغه ته یې ویلې یوسف علیه السلام ته یې ویل هلکه سخته مینه مو درسره پیدا سوله ده ورته ویلې دا دواړه چې نوي زندان ته راغلل د یوسف علیه السلام سره مینه پیدا سوه یوسف علیه السلام ورته ویلې قسم در کوم ما سره مینه مه کوئ هر وخت چې زه په مینه کې ما سره خلکو مینه کړې زه ځورېدلی یم ورباندې وایي اوله مینه مې پلار را سره وکړله چې راباندې وسول اوله مینه مې وایي را سره عمه وکړله څه مشکل سره مخ شوم وروسته د عمه قیصه درته کوم بیا طالبانو پلار بیا څه مشکل را سره بیا ښځې د عزیز مصر بل مصیبت کې اخته کړم اوس تاسې راغلی وي محبت کوي ما دا په ژوند کې تجربه کړې چې ما سره څوک محبت و مینه وکړي هغه ماته بلا او امتحان ګرځېږي ما سره محبت مه کوئ دی ورته ویلې اوس طالبانو د خوب تعبیر ورته وکړه انا نراک من المحسنین او طالبانو چې بندیخانه کې وي دوی ته ډېر داسې د هغه خبرې وکړلې صبر یې ورکړه امیدونه د خلکو قطع سي ول د ډېر امید ورکړه ځکه بندیخانه کې کله د سړي امید قطع سي قال لا یأتیکما طعام لومبی مو طالبان یوه خبره وکړه ګوره چې یعقوب علیه السلام ولې د مظلوم ته به صبر نه کوي دا صبر مضموم د څوک به کوي ازاله د ظلم به کوي نن طالبانو د غزې په مسلمانانو ظلم د اسلامي امت ظلم لرې کولی اسلامي امت چپ پاتې ده اسلامي امت ویده سوی ده قال لا یأتیکما طعام نرازی تاسې ته طعام ترزقانه داسې ورته ویلې وي تاسې ته د بندیخانې کې چې د ډوډۍ نوبت درته راځي لا به هغه وخت نه یې را رسېدلی مخکې له هغه نه زه تاسې ته تعبیر د خوب کومه قال لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویله قبل ان یأتیکما ذلکما مما علمنی ربی
ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. طالبانو علم سړی له زندان نه باسي کنه. یوسف علیه السلام ته لږ مخکې آیات کې تیر سو چې الله وی ما علم ورک، تعبیر د رویاو. اوس طالبانو بازار ځتي په بندیخانه کې ګرم سو د علم چې ولري بندیخانه کې بم بادشاه یې کنه. اوس خلک ټول د احترام کوي، محبتونه ورسره کوي، بادشاهي برابر اسوه. او طالبانو د علم ډیره ښه بادشاهي ده، وزیر یې کنه بل ورځ چې لري کې چي بیزا هیڅ نه. او مولا چې علم چې ولري طالبانو هر چیرته چې بس ته هر چیرې چې بس یې به د هغه جوهر تاسو سره موجود، هر چیرته چې لاړ خلک به در باندې راټولي، هر چیرته چې لاړ احترام به